د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د ترافیکي او ترانسپورتي زیربناوو د پراختیا او سطحي اوبو د مدیریت په موخه د 22مې ناحیې اړوند د بګرامیو پروژې په لویدیځ کې د کمري سیمې د سړک او د اوبو د یوه کانال جوړولو چارې پیل کړي دي. د مسؤلینو په خبره چې دغه سړک 2586 متره اوږدوالی او 6.5 متره سور لري. دغه سړک د بګرامیو له نساجۍ څخه پیل او د کمري تر کلي غځیږي. کار اعمار کانال و سرک کمری در قلب پروژه بگرامی جریان داره. این سرک بیش از 2.5 کیلومتر طولش هست و در این حال اعضای مختلف داره و همراه با این سرک ما یک کانال هم داریم که 1255 متر طولش هست و این کانال در جریان این کانال در حدود 46 پلچک داریم که این پلچک ها طولشان 4.6 و همچنان عرضشان 3 متر می باشه و در ادامه این سرک ما در حدود 85 متر یک دیوار سنادی هم داریم که بلندیش 2.7 متر می باشه. مجموعاً سر این سرک همراه با کانال و زمان دیگه که داره بیش از 83 میلیون افغانی مصرف میشه که از پروژه مهم ښاروالۍ کابل است و عملا کارش جریان داره. د مسؤلینو په خبره دغه راز د 1255 متره په اوږدوالي او 2 متره سور سره د اوبو د یوه لوی کانال جوړول هم د دې پروژې برخه دي. دوی زیاتوي چې د یو معیاري سړک ټول جزئیات په دې پروژه کې شامل دي. دغه پروژه دوه مختلف قسمتونه لري چې 1255 متره اسفالټ سړک ده او 1411 متره کانکریټي سړک ده چې په مجموع کې 2580 متره طول کیږي. دغه پروژه کې اوس د فزیکي پیشرفت په حساب باندې 15% موږ کارونه مخته وړي دي. ان شاء الله په نږدې وخت کې به تکمیل سي. په شپږ نقطو کې موږ د اوس کارونه جریان لري چې سړک بیت کټینګ ده، کانال کارونه تقریبا په خلاصېدو دي، RCC جوړچې دي، سنگي جوړچې په پورته طرف کې موږ خپل د سبګریډ پریپریشن کوو. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له دې پروژې څخه د هرکلي ترڅنګ وایي چې لا هم ډېری داسې برخې شته چې ښاروالۍ ورباندې کار وکړي تر څو د خلکو ستونزې تر یو بریده راکمې شي. مخکې خو دا سړک کې به اوبه روانې وې، خټې به وې، څوک به په دې لاره نه شو تېرېدلی، ډېر مشکلاتو خلکو ته. د سړک نه ډېر خوشحاله د ښاروالۍ محترم نه چې دغه د کار شروع کړی د فعالیت ښایسته روان ده، سنګکاري لختي ټول منظم کار یې جوړ کړله. او اوس خو ماشاءالله نو کار جریان لري، انشاءالله جوړ بشه، خلکو ته به ډېر اسانتیاوې منځته راشي. سرک در حدود 20 سال میشد خامه بود و مردم بسیار مشکلات داشتند، یعنی از جایی که حرکت میکنن تا هیجا بسیار به مشکلات گرد و خاک، خصوصا خانهایی که در لب سرک بود بسیار مشکلات داشتند و فعلا هم مردم خدا شاهد است بسیار خوشبین هستند از کار از این سرک که جریان داره. کابل ښاروالي دا پروژه یوه له مهمو پراختیایي پروژو څخه ګڼي او زیاتوي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به د کابل ښار د ترانسپورتي او ترافیکي وضعیت د ښه والي په برخه کې اغېزناک رول ولوبوي.